د مینې بازار لنډه کیسه دوهمه برخه. شیبه تېره نه وه چې سید شینواري هم پوسټ وکړ چې په افغانستان کې څو زحمتکشه ځوانانو داسې ویبسایټ جوړ کړی دی چې پکې د هېواد غریب بزګران کولی شي راسن د نړیوال مارکیټ سره وصل شي. اوس اړتیا نشته چې غریب بزګران دې لومړی په غټ موټر والا بادام، پسته او نور وچه میوه خرڅه کړي. خپل محصول دې په دغه ویبسایټ کې نشروي او سیده به د غټو تجارانو څخه پیسې لاسته راوړي. مطلب زموږ ویبسایټ منځګړی له منځه وباسه او خلکو به د انټرنیټ له لارې مخامخ خرید او فروخت کاوه. یادونه: دا کیسه کوم اعلان نه دی او نه هم موږ د اعلان لپاره کوو، ځکه به تر پایه پکې موږ د کوم ویبسایټ نوم ذکر نه کړو. په دې ویبسایټ کې دوکاندارانو کولی شول چې خپل محصولات په انلاین ډول د کابل په ښار کې په خلکو خرڅ کړي. په دې ورځ پکې تقریبا د 10,000 نفرو نه زیاتو کسانو ثبت نام وکړ او خپل محصولات یې زموږ ویبسایټ کې نشر کړل. موږ خپل کارمندان په منځ نیم کړل، نیم مو بازار ته ولیږل او نیم مو په دفتر کې پرېښودل. په بازار کې به هر هټیوال ته ویل چې موږ داسې ویبسایټ جوړ کړی دی، تاسې یې وګورئ او خپل محصولات پکې اډ کړئ. ټوله طریقه به خلکو ته وړیا ښودله. دا ویبسایټ د امازون په ډول په افغانستان کې موږ جوړ کړی و. د دې پوسټونو سره نو زموږ ویبسایټ په افغانستان کې یو برانډ جوړ شو. د وخت په تیریدو سره مو پکې نوي اپشنونه هم اضافه کړل. خلکو به کولای شول چې دلته پیسې وساتي او د یو بانک په ډول له دې اپلیکیشن څخه استفاده وکړي. لنډه دا چې د سلطان خبره رښتیا شوه او زموږ ویبسایټ ډیر زیات استعمالونکي پیدا کړل. تقریبا موږ به له ویبسایټ څخه د ورځې له 10,000 څخه تر 40,000 روپۍ ګټلې. د هر چا په خرید او فروخت کې به موږ ته کمې 50 افغانۍ پاتې کېدلې. ټیم مو لا غټ کړ. 50 کسان مو د موټر سایکل والا ونیول ترڅو خلکو ته د هغوی مال ورسوي. په دې کې هم زموږ فیصدي وه. لنډه دا چې خوبونه مو پوره شول او زما هغه خفګان ټول بې ځایه و چې د خپل زوی لپاره به مې کاوه. زوی مې هم شکر پیدا شو، هغه را لوی شو، ښوونځي ته د تګ لپاره برابر شو. زموږ کار شکر ورځې نه بلې ته ښه کېده او ګټې ته برابرېده. یوه ورځ راته زنګ راغی، راته کړی ته علي؟ ومې ویل هو. ویل یې ته او ستاسې ټول ټیم باید چې زما خبره په دقت واورئ. تاسې په ټول ښار کې د ډیرو خلکو کاروبار خراب کړی دی. دا ځل درته اخطار درکوم چې دا ویبسایټ مو بند کړئ او که بند مو نه کړ نو بیا ګوره چې په زور یې در باندې څنګه بندوم. د سلطان خوا ته ورغلم، خبره مې ورسره شریکه کړه. هغه وویل کیسه کې یې مه کېږه، دا خلک د بل پرمختګ نشي لیدلای. دوی ته معلومات نشته چې موږ څومره ستړي په دې کار کې تیری کړي دي. بس خالی وایي چې بند یې کړئ، هیڅ هم نه کیږي. کیسه کې یې مه کېږه. کور ته راغلم. کور مې شکر د کنډوالې پر ځای په بنګله بدل شوی و او هغه کومې ځمکې چې مې د نیستۍ پر وخت خرڅې کړې وې ټولې مې بیرته اخیستې وې. شکر اقتصادي حالت مې ډیر زیات ښه شوي وو. څانګې سره مې خبره شریکه کړه. هغې هم وویل ته ورته زړه مه خوره، انشاءالله څه نه کیږي. څه وخت نور هم تیر شو. ورځ تر بلې شکر زموږ کار ښه کېده او یوه ورځ داسې هم راغله چې په ورځ کې مو 100,000 افغانۍ وګټلې. او دا ځکه چې موږ به ورځ تر بلې خپل کاري ټیم زیاتاوه. هغه مشران ښه خبره کوي، وایي چې هر کار کوئ نو بنیاد یې کلک او قوي جوړوئ. موږ هم بنیاد کلک ایښی و او په سخت وخت کې مایوسه نه شو. دا وخت نو په ټول افغانستان کې زموږ د ویبسایټ نمایندګیانې وې چې ایران او پاکستان ته به مو هم مالونه لیږل. د هر کس په یو قوي پلور کې لکه د وړو بوجۍ یا هم غوړو کې موږ ته 2,500 افغانۍ پاتې کېدلې. نو چې څومره به زیاتې هټیوالو اخیستلې هماغومره به زموږ ګټه پکې ډیره وه او موږ ته ځکه ډیره ګټه پاتې کېده چې موږ به مخامخ د کمپنۍ یا تولیدونکي سره خبره کوله او سیده به مو مال تر اخیستونکي پورې رساوه. د ورځو نه یوه ورځ په دفتر کې ډیر کار و نو شپه را باندې ناوخته شوه. په دفتر کې بوخت پاتې شوم. کور ته مې زنګ وواهه او ورته مې وویل
چې نن ورځ زه نه درځم، تاسې ډوډۍ وخورئ او په آرامه زړه ویده شئ. په دې ورځ مو د یوې ستونزې حل راوباسه. سلطان ویل چې په پاکستان، ایران او تاجکستان کې چې زموږ کوم مال دی، په هغې موږ ډېرې زیاتې پیسې ورکوو تر څو ټیلر موټر والا یې افغانستان ته راورسوي او په ګمرکاتو کې هم ډېرې زیاتې پیسې ورنه اخلي. نو که چیرې د دې پر ځای موږ خپل موټرونه واخلو، دا به ډېر ښه وي او زموږ مال به په خپل وخت او بغیر د ډېرو پیسو نه تر موږ رارسیږي. دا ښه نظر و. ما هم ورسره ومنله. ټوله شپه مو په همدې خبرو تیره کړه. د ویب سایټ او کاروبار په اړه مو د ټولو مشکلاتو حل راوباسه. هر کله چې سهار شو نو لمونځ مې وکړ او زه کور ته راغلم تر څو یو څه خوب وکړم. کور ته چې راغلم کور خاموش و. د هیچ چا آواز هم نه تر غوږه کېده. چې خونې ته ورغلم نو ومې لیدل چې څانګې د کټ بازو ته تکیه کړې ده. له خېټې څخه یې وینې روانې دي. ورمنډه مې کړه. له ځایه مې راپورته کړه. ډېره مې وخوځوله. اوبه مې هم پرې واچولې. چې سینې ته مې سر ورنږدې کړ نو پوه شوم چې څانګې خپل روح حق ته سپارلی دی او مړه شوې ده. جام شوم. دا یو بل ډول ترخه صحنه وه. څانګه ولاړه او زه یوازې شوم. د دفتر ټولو کارمندانو د څانګې په جنازه کې ګډون وکړ او په هدیره کې یې قبر هم ورته وباسه. د څانګې د جنازې مراسمو نه چې خلاص شو نو ماته مې زوی یاسین را په یاد شو چې هغه به چیرته وي. یاسین په کور کې نه و. ټولو کارمندانو راته ویل چې تشویش مه کوه، خدای به یې پیدا کړي، خو ماته ځمکې ځای نه راکاوه. نه پوهېدم څه وکړم. زه په دې هم نه پوهېدم چې زما په کور کې څه شوي دي او څانګه چا ووژله. د څانګې هغه خبره مې ډېره ذهن ته راتلله چې ویل یې علي یو وخت به داسې راشي زه به مړه یم او ته به بیا ارمان کوې چې کاش د ځوانۍ په وخت مې له ژونده خوند اخیستی وای او له خپلې مېرمنې سره مې د مینې ډک ژوند کړی وای. زه په همدې کشمکش کې وم چې په کور کې مې یو خط باندې سترګې ولګېدې، کوم چې د دروازې په خوا کې ایښی و. راپورته مې کړ. پکې لیکلي وو: سلام علي صاحب. د سادات ټي وي ټولو درنو اورېدونکو، دغه وه زموږ د نن ورځې لنډه کیسه چې ما سید سادات تر تاسې در ورسوله. که درېیمه برخه یې غواړئ نو کمنټ پرېږدئ تر څو درته یې نشر کړو. نور چې هر چیرې یاست خوشحاله اوسئ. د الله په امان.